د دشتلوت مسافر، الله او بګوان، شپول د ازغو، د دې درې واړو ناولونو موضوعات، خیال، فکر ټول جدا جدا دي. جدا جدا دي او ډېر زور نه غواړي، ډېره مطالعه نه غواړي چې دا تاسو په جدا جدا موضوع باندې. نو ناول چې خلک لیکي نو هغه اکثر تصوراتي جی خو زه ناول باندې لږ محنت کوم. جی زه هغې ته هغه بیک ګراونډ هم هغه ریل جوړوم، تاریخ پسې ګورم، جغرافیه پسې ګورم، زبردست. د هغه خلکو هغه کلچر، د هغوی هغه لب و لهجه، د هغوی هغه تمدن، دا ټول هر څه اول سټډي کوم، د هغې نه بعد زه بیا لیکم. نو ما ته اکثر خلک وایي ته د پښتنو په باندې کم لیکې او آفاقي موضوعاتو زیات. نو ما ورته ویل چې د پښتنو دا زن زرزمین، مقدمې، خریمې او دشمني، تربګني او دا مرګ ژوبل او عدالتونو په دې خو هر سړی لیکي او ډېر به لیکلی شوي او ډېر به لیکلی شوي. موږ لا د دې موضوعاتو سره د بهرني قومونو هېڅ دلچسپي نشته. نو موږ له باید د پښتو ادب عالمي معیار ته رسول غواړو. نو ما آفاقي او عالمي موضوعات په خپلو ناولونو کې راغستي او مین تیم یې د انسان اور انسانیت، انسان دوستی. صحیح. یعنې چې فطرتاً انسان معصومي، خو کله چې لږ شعور په منزل کې داخل شي نو دا مذهبي دغه ورته زمونږ د پیشیمامان او مذهبي رهنمایان ښیي نفرتونه، مذهبي نفرتونه او کم سیاسي نفرتونه چې دي هغه ورته سیاستدانان ښیي چې ته پنجابي یو، ته پښتون یو، ته داسې یو، ته فلانی یو، ته. نو کله چې انسان ته موقع میلاو شي نو هغه خپل معصوم فطرت ته مراجعه کوي. دا زما اصل موضوع دی. څنګه تاسو ذکر هم وکړو پښتانه جذباتي او تادینګرن دي. عباسي نصوبزي هغه یو شعر دی وایي دوی خپل منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. نو دوی جذباتي او تادینګرن دي. ناول ډېره سړه سینه غواړي، ډېر مطلب دا دی چې تاسو پسې خپل زما په خیال هغه ټول مزاج بدل کړی. دراصل زما ناولونه په یو محدود کلي او کوڅه او کور او دی کې نه دی، دا په یو وسیع کینوس باندې دی. اوس د دشتلوت مسافر په دوو براعظمونو خور دی. بلکل. په هغې کې جرمنیان دي، په هغو کې ایټالیان دي، په هغو کې عرب دي، بیا د هغو هغه لب و لهجه او د هغوی هغه سایکي او د هغوی ناسته پاسته، دا هر څه اول ما مطالعه کړه او بیا مې دا ناول او بیا دا په دومره وسیع کینوس یو شی خور کې بیا غیر غونډول بیا ډېر ګران کار چې شلم نشي، کمزوري پکې را نشي. نو شکر دی زما په ناولونو کې داسې څه نشته. داسې الله او بګوان په مشرقي پاکستان د کرایسس په آخري بیک ګراونډ کې نو هغه هم ما کوشش کړی دی چې دا هندو میتالوجي او د بنګالیانو رهایش او د هغوی هغه خوراک څښاک او د هغوی هغه خوی بوی او د یو هغه ټول شی مې پکې را دغه کړی او دغه هم په څلورو ملکونو خور دی. ما کوشش کړی دی چې په بالکل ریل ماحول چې څوک یې لولي نه چې هغه اجنبیت محسوس کړي. دغه شان د افغانستان دا هم د ایاز دوزۍ صاحب په فرمایش ما شروع کړی وي ته په کشمیر او یا افغانستان ولیکه. نو مې کشمیر خو مې نه دی لیدلی، البته افغانستان کې لږ پاتې شوی یم، نو په هغې مې خیال دی چې خو زه په لیکلو کې ډېر سست یم. نو د هغه په ژوندانه بیا پکې نوکرۍ ته لاړم او خوا دېخوا نه ما مکمل نه کړی شو. د هغه د مرګ نه وروسته په خپله باندې چې کوم ناولونه لیکلي دي او که داسې مونږ معیاري ناولونه د پښتو په ادب کې وګورو نو ډېر کم خلک دی چې هغو ډېر معیاري ناولونه لکه څنګه چې ستاسو ناولونه دي. آیا څه ګڼئ چې په مستقبل کې به پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته داسې ښه ناولونه راکړی شي؟ نو دا خو د لیکوالو په فطرت باندې منحصره ده چې هغه څنګه کوي او څنګه لیکل غواړي او څه لیکل غواړي. زه چونکې د چا نه متاثره په دې نه یم چې زه د ادبي دنیا نه ډېر لرې پاتې شم.
ادبي محفلونو کې نه یم پاتې شوی نو په ما زما په لیک باندې د چا اثر نشته دا ټول زما یو ذاتي دغه دی اوس ما چې کومه دغه لیکلی دی نو هغه هسې سرسري غوندې مې ولیکو ما چې د بچو ته مې یو یادګار پاتې شي دا خپله سوانح خو هغه دومره مقبوله شوه چې بیا زه ستومانم چې دا ما ولې دومره مختصر لیکله نو زه چې څه لیکم نو هغې کې یو دغه یو یونیک غوندې دغه یعنې د چا هغه دغه پکې نه تقلید پکې نه څه ګورئ د ناول مستقبل نو پښتو کې خو خلک دې طرف ته میاله شوي دي ما خو ډېر ناولونه د پښتو نه دي کتلي مثلا دغه ناولونه سید رسول رسا ناولونه مې کتلي دي خو زما په معیار تر اوسه په پښتو کې داسې معیاري ناولونه په نظر نه دي راغلي البته د سعدالدین شپون د افغانستان د هغه اوریجنل کتاب مې نه دی لیدلی د هغه 2 ناولونه دي یو شینټاغې دی او یو بل یو دی نو د هغه بل ترجمه اردو کې ما کتلې ده او ډېر ښه معیاري لیکي کړی دی هغه بیا د وایس اف امریکا کې هم پاتې شو BBC کې هم پاتې شو خدای دې وبخښي اوس مړ دی د هغه ناولونه مې ډېر خوښ شوي څه پیغام ورکول غواړئ هغه لیکوالانو ته یا هغه نوي کول ته چې هغو د ناول سره شوق لري یا و چې زه ناول ولیکم څه کول پکار دی هغوی هر تخلیق اوریجنل پکار دی د چا په تقلید کې نه پکار صحیح او دا د زړه په وینو باندې لیکل غواړي هسې بعضې ډېر خلک داسې کوشش کوي چې یاره زم پوزه توره کړم او په دې کې شمار شم که نه چې زه هم په لیکوالو کې شمار شم نو د هغوی هغه سطحي غوندې دغه هغه ګهرایي پکې او هغه دغه پکې نه وي داسې کتابونه زما خیال دی چې په هغې یعنې پکار ده چې ځان پې وکړئ نوی کول وګورئ ښه ناولونه وګورئ ځان پې پوه کړي او هغه سنجیده موضوعات راولي افاقي موضوعات راولي په هغې باندې لیکلو کې او څه نوی شی پکې پیدا نوی څیز مخې ته راوړي نو زموږ د ناول مستقبل به انشاءالله چې په ادب به روښانه پاینده محمد خان صاحب ډېره مننه یې کومه چې هغې موږ له وخت راکړو او زموږ سره خپلې خوږې خبرې شریکې کړې د مشال ټي وي د خپرونې ژوند او هلې ځلې د دغې خپرونې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي تر د بلې خپرونې پورې ستاسو نه اجازه غواړي په لوی الله مو سپارم د الله په امان